السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده په راتلونکو څو هفتو کې به د خیره سره د روژې مبارکه میاشت وي. په پیل کې د دغې سپېڅلې میاشتې د رارسېدو مبارکي خپلو ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو ته وایم او په څنګ کې یو پیغام، هغه دا چې په وطن کې حال موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده. د افغانستان 90 سلنه ولس د فقر لاندې ژوند کوي او د غربت او د فقر او د بېوزلۍ په اړه که څومره هم وغږېږم فکر کوم چې دا به کم وي. راځو اصلي موضوع ته. هغه افغانان چې په بهر کې میشت دي، په امریکا او په اروپا کې یاست، زه مطمئنه یم چې تاسو یو دسترخوان په دغې میاشت کې خپل ځان ته تیارولی سئ، نو تر څنګ یو دسترخوان په افغانستان کې یوې بېوزلې کورنۍ ته هم برابرولی سئ. نو دا هېڅکله له هیره مه باسئ چې تاسو وطنوال اوس ډېر زیات بېوزله دي او موږ او تاسو ته ضرورت لري. که بل دسترخوان نسي برابرولی، حداقل خپله ډوډۍ د نیمه که $50 $100 مستقیما هملته کورنیو ته ولیږئ. دا خیریه بنسټونو ته بیا نه دی، دا ټول غله دي. هلته په خپله تره زامن مو دي، ماما زامن مو دي، ورونه مو دي، هغو ته یې ورکړئ وړتیا چې دلته یو بېوزلې کورنۍ ته ورکړئ. او په څنګ کې هغه افغانان چې په وطن کې دي، دوی ته یو پیغام لرم، په ځانګړې توګه تجارانو ته، کاروباریانو ته، دکاندارانو ته، که هغه په هره برخه کې تاسو کاروبار کوئ، دا میاشت د برکتونو او د رحمتونو میاشت وي. خو موږ افغانان یې په دا ډول باندې د 10 ورځو کې هغه ظلمونه او هغه زیاتیاوې کوو چې اصلا کې مثال یې په نړۍ کې نه کتل کېږي. دغه کفري هېواد دی. والله په بالله چې د روژې د میاشتې د رارسېدو سره سم د مسلمانانو دپاره دوی ډسکاونټونه ورکوي. په هره مغازې ته تاسو ورسئ، هر سوپر مارکیټ ته ورسئ، دوی د روژې دپاره د مسلمانانو دپاره وایي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته تخفیف درکوو، تاسو ته ډسکاونټ درکوو. او برعکس ما په وطن کې چې موږ مسلمانان یو، د اسلام تر ټولو ستر دعوګیر موږ یو، چې موږ تر ټولو ښه مسلمانان موږ یو، برعکس په دغه میاشت کې هر شی ډبل قیمت باندې خرڅو، 2x 3x 4x. که 1 کیلو بوره په 100 افغانۍ موږ یې په 200 خرڅو. نو هیله مې له تاسو تجارانو کاروباریانو نه دا دی چې په دغه میاشت کې له خپلو هېوادوالو سره ظلم مه کوئ. برعکس کوشش وکړئ چې په ارزانه یې ورته ورکړي، ځکه دوی هم انسانان دي، دوی موږ ته ضرورت لري په دغه وخت کې. او د دغه حالته موږ او تاسو ټول باید په ګډه سره واوسو. نو مننه کوم په دې هیله چې دغه پیغام یې تر نورو هېوادوالو ورسوئ. نړۍ مننه.